کوم شړپیچ یا ښه شړک سبال په کوم سړی چې کله غوسه شي یو عادي به ښه شړک سبال پکېږي. څه ډول احساس مو وکړو؟ ځان سره مو وخندل، ومو ژړل، فشار مو جګ شو، ټیټ شو؟ تاسو ته خپل بد عادت معلومیږي چې کوم یو ده؟ کله چې تاسو په لومړۍ نړیواله لوبه کې لوبېدئ څومره ویکټې مو واخیستې او د چا په وړاندې مو ترسره کړه؟ په تاسو خپل ښه عادت کوم دی که راته ووایئ؟ د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم. هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ. دا دی په یوه بله خپرونه کې مو د افغانستان د 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې 19 کلن محمد نوید زادران صاحب میلمه کړی. نوید زادران هغه څوک دی چې په 19 کلنه لوبډله کې په 2022م نړیوال جام کې ولوبېده او د افغانستان لپاره یې ویاړونه راوړه او چټک بال ترسره کوي او د افغانستان راتلونکی حمید حسن سټارک او جانسن پر رقم که خیر و دی به هم همدغسې ستوری ترې جوړېږي. خو دی په ښي لاس باندې توپ اچونه کې د ده له ژوند او په کرکټ خبرې کوو. زادران صاحب لومړي سر خو تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست، هرکلی وایي، خوشحاله یو چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه تاسو نه چې خپرونه کې ما سره خپرونه دپاره راغلی، ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه زادران صاحب محترم. دا راته ووایي چې د کومې سیمې نه یې که لومړی مو لږ ځان معرفي کړئ تر څو مو هغه دوستان چې ممکن ومو نه پېژني ستاسو له شخصیت او ستاسو له کارکردګۍ سره اشنا اوسي. زه هم خپل خوست کې اوسېږم، د ډېر وخت کې زه د خوست یم. په 19 کلنه لوبډله کې څومره موده لوبېږئ، له څومره مودې راهیسې لوبېږئ د افغانستان په ملي 19 کلنه لوبډله کې؟ 2020م کال نه لوبېږم تر اوسه پورې، انشاءالله نور به ګورم چې نور هم ولوبېږم. د افغانستان په استازیتوب تاسو په څومره نړیوالو 19 کلنو لوبډله کې لوبو کې برخه اخیستې؟ ما خو تقریبا څلورو میچو کې برخه اخیستې ده. کله چې تاسو په لومړۍ نړیواله لوبه کې لوبېدئ څومره ویکټې مو واخیستې او د چا په وړاندې مو ترسره کړه؟ لومړی بنجیل په خلاف و چې هغه لایف نه وه، ما ډېر ښه بالینګ ترسره کړه ځکه لایف نه و. هغه کې تقریبا ما 15 اورو کې 2 لوبغاړي او 9 رنز مې کړه. لومړی میچ مو د ورلډ کپ. نوید زادران هغه څوک دی چې دی تر 115 تر 145 پورې سپیډ لري. یقینا چې دا د افغانستان یو ویاړ دی او موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دی راسره دی. نوید زادران صاحب تاسو که راته ووایئ چې هغه شیبه چې تاسو 19 کلنې لوبډلې ته انتخاب شوئ یا ورته سلیکټ شوئ احساس مو څه و؟ والا احساس خو دغه و چې کله موږ د یوه میاشت کیمپ په ننګرهار کې ترسره کړو ځکه چې بیا ورلډ کپ ته یا ایشیا کپ ورلډ کپ ته سکواډ اعلانوه او زه ډېر ورته انتظار وم. دوی ویلې چې 3-4 ورځې کې هغه کېږي سکواډ اعلانېږي. هغه زه ورته ډېره مده وم چې کله د شپې تقریبا 8-9 بجې وې چې سکواډ اعلان کړ. زه دومره ورخطا شوم چې ما نه خپل نوم کې ویر شو چې څنګه زما نوم ول نشته کې ډېرې پریشر نه چې کله هغه ما خپل نوم ول ډېر خوشحاله شوم، ډېر زیات، ځکه چې یو لوبغاړی په نړیوال سطحه باندې سکواډ کې راشي او هغې دپاره ډېر زه خوشحاله وم. څه ډول احساس مو وکړو؟ ځان سره مو وخندل، ومو ژړل، فشار مو جګ شو، ټیټ شو؟ والا زه هم ډېر خوشحاله شوم. ډېر هغه نه مې هغه خپل کوم میلمانه چې مونږ سره په اجرا کې ناست وو هغې نه زه په مخ لاړم کور ته. کور کې مې ورته ویل زه هم سکواډ کې راغلم. کور والا هم ډېر خوشحاله شوم. بیخي میلمانه ناست وو هغې نه زه لاړم، داسې نه یم خبر چې زه کور ته سره کم لاړم. یعنې میلمانو باندې خبر شوی یم نه چې ما نه پاتې شوي؟ ښه. په نړیوال یا داخلي کرکټ ملي لوبډله کې یا په نړیوال لوبډله کې د کوم لوبغاړي په څېر باندې یو لوبغاړی جوړېدل غواړئ تاسو؟ نړیواله په سطحه کې اول خو د افغانستان حمید حسن لپاره غواړم چې جوړ شم، که هغې نه هر رقم جوړ نه شم. د نړیواله په سطحه باندې د بریټلي ده چې ما د خوښې بلر دی هغې و د 8-15 شرټ نمبر دی، زما هم دی 8-15. نو ستاسو سپیډ څومره ده په لوبه کې؟ تاسو د خولې نه یې اورو څومره سپیډ ولئ تاسو خپل بال؟ د ورلډ کپ دپاره یو څوک لاړ شي اول هغه وي چې سړی هر شي سره هغه شي مخته شي. زه انشاءالله د نن سبا کې چې خپل ځان کې مخه ونیم 140 پورې انشاءالله دې بالینګ کوی شم. انشاءالله تر 150 پورې به خواري به کوم، 150 پورې به رسوم انشاءالله د افغانستان د هغه دپاره ملي ټیم دپاره. ډېره مننه. نو وروستیو پوښتنو ته راځو. تاسو خپل ښه عادت کوم دی که راته ووایئ؟
ښه عادت مې دغه دی چې کله لوبغاړي یو ځای شو که نه چې کله یو ځای شو هغه دی ګپ شپ هغه کوم میچ چې ګټو هغه ګپ شپ هغه لوبغاړي سره خپله مینه او محبت دغه د ما دپاره ښه عادت ده. ډېر ښه دا ډېر واقعیت ښه عادت ده. پوښتنه بل هم ده او په دې سره وابسته ده او هیله ده چې در باندې بد هم ونه لګي سم ځواب راکړي. تاسو ته خپل بد عادت معلومیږي چې کوم یو ده؟ ما بد عادت دغه دی چې کله یو بیټسمین شاټ راباندې ووهي هغه ما بد هغه د عادت ده چې غټ شاټ راباندې ډېر ورته غوسه کېږي. ډېر غوسه کېږم او ډېری کوم شړپیچ یا ښه شړک سبال په کوم سړی چې کله غوسه شي یو عادي ښه شړک سبال په کېږي هغه ما دپاره د بد عادت دغه ده چې ما باندې یو سکس چې ووایي یعنې کوشش کوي چې بیټسمین وولې ما چې ما باندې شرټ کله ووهي بیا زه یې نه وروسته چې کله دویم بال ته راځم زه غواړم چې هغه بیټسمین وولم. د ژوند د کومې بدې خاطرې یادونه در راته کولی شي د کرکټ په دغه نړۍ کې په سفر کې چې تاسو ترسره کړی 2021 نه تر دا اوسه پورې؟ بده خاطره دغه ده چې کله مونږ ورلډ کپ ته تلو ایشیا کپ ته لاړو دوبۍ ته. دوبۍ کې د کله چې میچونه هم خلاص کړل چې میچونه هم خلاص کړي هغې نه وروسته د لندن ویزې نه راتلی بیخي ورته خفه وه. مونږ چې دومره خواري او دومره همت هغه مو کړی وه چې د ویزې ولې نه راځي هغه ما بد دغه وه چې ځکه مونږ دپاره ویزې نه دومره خواري کال خواري هغه خواري دومره خواري د یو ځای پورې کړی مونږ بد هغه دغه وه خاطره چې مونږ دپاره ویزې نه راتلی د لندن. بالکل رښتیا هم. نو دا راته ووایې وروستۍ پوښتنه ده چې نور تا هم نه په زحمتوو د ژوند تر ټولو د خوشحالونکې خاطرې یادونه که راته وکړې هغه که په کرکټ کې وي هغه که له کرکټ نه مخکې په خپل ژوند کې؟ ما خوشحاله هغه چې دا خاطره د افغانستان او سریلانکا میچ وکړه تا فکر کړی کتلی دی چې کله اخري وکټ وه ما باندې اور کې 2 چوکۍ راغله ما ویل چې دا میچ رانه ونه ګټي هغه چې کله بل هغه لوبغاړی ووت هغه رن اوټ ما وکړه ما دپاره د ټول عمر خاطره هغه یوه وه چې کله ما رن اوټ وکړه اخري وکټ مې واخیسته چې کله کوټل فاینل ته وتو. ډېره زیاته مننه نوید ځدران صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه سره کېناستئ په خپرونه کې. تاسو ډېر احسانمند یو چې راغلی موږ سره په خپرونه کې د افغانستان د 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې فاسټ بالر تیز بالر او په نږدې راتلونکي کې به یې تمه ده او هیله ده چې په افغانستان ملي لوبډله کې هم ووینو. ډېره زیاته مننه له وخت راکولو. مننه تا نه مننه ډېره زیاته مننه. دوستانو تاسو ته ښه وخت او بخت غواړو. د الله په امان.